الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر مهربان او رحم کوونکی ذات دی. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو خوشحال یو په دې چې یو ځل بیا د ژوند پړاوونه د خپرونې وار را رسېدلی. د ژوند پړاوونه خپرونه تاسې د شرق راډیو تلویزیون څخه ګورئ. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې موږ د سرخود ولسوالۍ د خښتو بټیو ته راغلي یاستو. دلته زموږ هغه بېوزله کورنۍ ژوند کوي، هغه احتیاج او محتاج کورنۍ ژوند کوي چې د دغه کورنۍ هغه غټان خو پرېږده، هغه واړه واړه ګلالي ګلالي کوچني کوچني ماشومان هم د دغه بټیو والا څخه پور یې اخیستی، قرضونه یې اخیستي، هغه د دې لپاره چې په کور کې به یې وړنه و، په کور کې به یې ماشومان مریض و. دغه سلسله همداسې جریان بیاموند. دغه کورنۍ دومره قرضدار شو د دغه د بټیو د مالکینو څخه چې دوی مجبور دي چې اوس په خپل هغه واړه واړه ماشومانو باندې هم خښتې واچوي تر څو د دغه د خښتو د بټیو د مالکینو هغه پور خلاص کړي. قدرمنو لیدونکو، ما ته یادیږي کله چې زموږ پخوا د زده کړې وخت و، د مکتب وخت و، په کتابونو کې به موږ لوسته چې پخوا به خلک غلامان به په دینارو په اشرفۍ واخیسته. خو داسې زړه سوان خلک به پیدا کېده لکه زموږ پیغمبران به راتله، اصحابه به راتله، همداسې هغه زموږ زړه سوان هیوادوال به راتله او دغه غلامان به د دغه قید نه د دغه زندان نه به خلاصوه. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو لکه څنګه چې نن اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ اداره راغی او دغه کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته ترسره کړه، همدارنګه د ژمني توکو مرسته ترسره کړه. تاسې هم راشئ او زموږ دغه بېوزله هیوادوال دغه غلامان د دغه قید نه آزاد کړي. قدرمنو لیدونکو، دلته به د دغه بېوزلو کورنیو سره خبرې به هم کوو، همدارنګه د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ له مسؤلینو سره به هم خبرې کوو. که موږ سره حاضر شو د بټیو دغه مالکین چې آیا دغه کوم خبرې چې موږ اورېدلې دي چې دغه خلک دوی سره په قرض کې ګیرو دي، د دغې مالکینو بند نظر به هم اخلو. په دې هیله چې دا خپرونه هم تر پایه پورې وګورئ او د ژوند پړاوونه خپرونې سره پاتې شي.
لیدونکو څنګه چې ما په پیل کې تاسو ته یادونه وکړه چې په دغه بټۍ کې هغه واړه واړه ګلالي ګلالي ماشومان هم د دغه بټیو مالکینو سره ګیرو دي. دا خبره تر کومه کچه پورې حقیقت لري راځئ چې په دغه بټۍ کې د هغه اوسیدونکو څخه پوښتنې وکړو چې تاسې ګورئ یو ورکوټی زموږ خوراکی چې د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ لخوا 200 کورنیو سره نن د خوراکي توکو او د ژمني توکو مرسته ترسره کیږي. په دغه مرستو کې دغه خوراکی هم راغلی او دلته ولاړه ده چې دا د خپل د ژوند په باره کې تاسو ته څه معلومات درکوي او تاسو ته څه وایي. راځئ چې د دغې خوراکۍ نه پوښتنې وکړو. خورجانې السلام علیکم. وعلیکم. څنګه یې خورجانې؟ ښه یې؟ نوم دې بچی نوم دې څه دی؟ نبیله. نبیله جانې. نبیله جانې همدلته په دې بټیو کې شپې ورځې تېروي بچی؟ پلار دې ژوندی دی بچی؟ نه مړ دی. یتیمان یاست؟ بچی که راته دا مو ووایئ چې تاسې دلته په دې بټیو کې په دغه لاسونو باندې ته به خښتې اچوې؟ د ورځې به څومره خښتې اچوې بچی؟ 1000 یا کله 2000 کله 1000 کله 500. په کور کې د نور داسې تا نه مشر ورور یا بل داسې څوک شته دی چې تاسې ته نفقه پیدا کړي روزي تاسې ته روزي رسونکی خو الله تعالی دی تاسې ته یو زمینه مساعد شي تر څو پورې تاسې ته خوراکي توکي راوړي نور جامې څه درته راوړي داسې هم څوک شته؟ نه زما نه واړه واړه ورونه نشته غټ نشته. هغه نورو خویندو ته بچی چې ګوري چې بکسه یې په غاړه وي ښکلی جامې اچولی یې بچی او مکتب ته رواني ستا په غاړه خو هغه بکسه هم نشته دی هغه جامې دې هم نشته دی جړا به درځي بچی هغه خلکو ته چې ګورې څنګه زړه کې د څه راځي بچی؟ زم چې کاشکې زم په دې مکتب کې ومه زړه کې به دې دا راځي چې پلار مې ژوندی وی زه به یې مکتب کې اچولی. هغه ورونه چې تا ګوري همدا اوس د شرق راډیو تلویزیون نه هغوی ته څه وایې بچی چې هغه راشي تاسو سره کومې مرستې وکړي تر څو پورې ته د دې نه خلاص شې چې په دې نازکو لاسونو باندې ته په دې بټۍ کې خښتې اچوې او تم لکه د نورو ماشومانو غوندې مکتب ته لاړ شي هغه ورونو ته څه ویل غواړې؟ هغوی ته وایم چې موږ پورې ډېر قرضونه دي هغه راته دا قرضونه او دا دغه خلاص کړو موږ به خپله بیا مکتب کې ځان واچو. لکه تاسې چا نه قرضدار یاستئ د بټۍ د مالکو نه قرضدار یاستئ؟ د بټۍ د جمعدارانو او د دکاندارانو د ټول نه قرضدار یاستئ. څومره به قرضدار یې؟ 2 لکه د یو نه 1 لک د دکاندارانو نه. دغه پیسې تاسې څه لپاره اخیستو د دې لپاره چې په کور کې ستاسې به وړه و یا مریضي به م دې لپاره م اخیستې؟ خوشحاله اوسئ بچی ژوندی اوسئ. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه خوراکۍ خبرې تاسې واورېدې چې موږ د جمعدار نه د ټیکهدار نه د دکاندار نه د دېو نه قرضدار یاست. دغه پیسې موږ چې اخیستې د دې لپاره م اخیستې چې په کور کې به م وړه نه و په کور کې به م هغه مریضي به موږ ته پراته و چې موږ دې ته اړ شو چې د جمعدار نه او داسې د نورو دکاندارانو نه او داسې د ټیکهدار نه پیسې واخلو. په دغه خوراکۍ باندې تاسې ورحمېږئ. دغه عمر د دې دا دی په یو ښه مکتب کې دی خپل هغه درسونو ته ادامه ورکړي تر څو په آینده کې دا د دغې هیواد لپاره د خدمت مصدره وګرځي. د نورو ورونو سره به هم خبرې کوو موږ سره پاتې شئ. ګرانو هیوادوالو تاسې ګورئ چې په دغه بټۍ کې تیز باد لګیږي ګردونه دي خو باران نشته. څه کالې په افغانستان کې په یو ولایت کې هم باران نه کیږي. زمونږ د ډیرو دهقانانو فصلونه تباه شو. راځئ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو چې زړه د خلاصه
لاسونه الله تعالی ته پورته کړو تر څو زموږ په دغه ګران هیواد افغانستان کې د خیر باران وشي. قدرمنو لیدونکو دلته یو کاکا هم ولاړ دی چې دلته د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ لخوا 200 کورنیو سره مرسته ترسره کیږي چې دغه کاکا نه هم پوښتنه وکړو چې دا د دغه بټۍ اوسیدونکی دی د بل ځای نه راغلی او غواړو چې ورسره دوه درې خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا څنګه یې؟ ښه یې؟ خیر الله خیر. نوم دې څه دی؟ احمد خان نوم دی. احمد خان د همدغه ننګرهار اوسیدونکی یاست یا د کوم بل ولایت؟ ننګرهار د کوم ولسوالۍ؟ د همدغه سرخود بټي کوټ ولسوالۍ. بټي کوټ ولسوالۍ. بټي کوټ مو ولې پرېښوسته او دلته راغلې ننګرهار سرخود ننګرهار ته؟ بټي کوټ خو داسې پرېښوده چې پېښور کې راله مریض پیدا شوی و هلته بټۍ کې کرداره شو تقریبا 6 لک روپۍ کرداره شوم بیا یې همسې ډایرکټ بله هغه نه وه سرخود کې مې پیسې دلته دې ټیکلر نه واخیستې او پاکستان کې بس حالات نور هغه وو هغې نه ډایرکټ همدې سرخود بټۍ له رالم هلته دې ټیکلر نه مې قرض واخیسته پېشکي او بس ما چې زه دې کې بس لږ لږ کټ کوو څه مه هلته کوو خو مریض باندې مې راخیستې نورې به مې پکې لګولې مریض اوس هم مریض خراب دی ښه نه دی. لکه کاکا ته چې هلته په بټۍ کې قرضدار وې دلته راغلې ننګرهار ته د دغې بټۍ د مالک نه تا پیسې واخیستې او لاړې هلته د بټۍ مالک ته دې ورکو نو ځکه یې ته پرېښوستې دلته راغلې ننګرهار؟ او بیا مې کډه رابار کړه پیسې مې هغې له ورکړې دې بټۍ نه مې واخیستې او بس هغې له مې ورکړې او کډه مې رابار کړه ډایرکټ هم دلته رالم. ښه که لږ راته دا م ووایې کاکا چې کله ته هلته د بټۍ د مالک نه قرضدار وې او تا دا قرض نه وی ورکړی د هغه خلکو تا سره رویه څنګه و ته یې پرېښوستې چې دلته راشي او که نه؟ بالکل نه پرېښودم دومره یې پرېښود چې یاره بس ما ځم هغې نه پیسې راوړم بس ویلې ښځه بس نورو پیاره څارنه کوله بس د هغې نه مې پیسې واخیستې او هغې له لاړه پیسې مې ټیکدار له وسپارې پرچه یې راکړه به ډایرکټ همدلته دې بټۍ له رالم. دغه پیسې دې د څه لپاره اخیستې وو کاکا؟ تا خو مخکې مو وویلو چې مریضي وه که دا هم راته لږ واضح کړي چې مریض څوک و؟ تاسې په خپله مریض وې کورنۍ کې مې کوم بل غړی مریض و؟ دا کور والا مریض و زنانه مریضه و د ملا عملیات د کړی و بس هغه خراب راغی بس دومره پکې ولګېدي نو اوس هم مریض اوس هم ښه نه دی پروت دی بس نه ګرځېدی شي او نه بس اوس هم کټ کې پروت دی په دې 6 لک روپو باندې دا ولګېدي پې هم ښه نه شو. لکه تا 6 لکه روپۍ قرض دې هم واخیستو د دې لپاره چې دغه مریض به مې روغ شي او مریض د هم روغ نه شو او قرضدار او پوروړی مې همدې ده بس قرض هم همدې له راووته دې بټۍ نه بس اوس ښه دی چې مریض هم پروت دی خبرات مې ویوړه بس 2-3 روپۍ مې بچت کړلې همدې ویوړ چوټې مخابرات له بس ټیسټونه مې ستونه مې وکړله بس مریض اوس هم خراب دی ښه نه شو بس تقریبا چې ډېر کار وکړو دغه 6,000 روپو یا 9,000 روپو کار چې پوره هفته ولګېږي بس هلکان هم راسره دي په دې کې څه مریض له دغه کو 1,000-1,500 روپۍ نه کټ وکړي او بس څه سودا وشي او نه شي بس ساعت تېرېږي بس مریض باندې اوس هم لګوو بس نو بس ډېره غریبي او ډېره کمزوري ده والا. خوشحاله قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو زموږ یو دوست څه داسې خبرې راته وکړې چې زه غواړم تاسې ته د تلویزیون د لارې ورسوم څنګه چې دغه کاکا وویل چې زه په پاکستان کې په پېښور کې زه پوروړی وم د بټۍ د مالک څخه تر څو مې چې هغه پور ورنه کو زه یې نه پرېښوستم چې زه دلته راشم ننګرهار ته په هغه بټۍ کې زمونږ داسې یو افغان ژوند کوه اوس هم زمونږ ډېر افغانان هلته ژوند کوي پلار د هغې وفات شو نو افغانان خو خپل مړي هلته نه پرېږدي خپل افغانستان ته یې راوړه نو دغه د بټۍ مالک د هغه کورنۍ ورکوټه یو ګلالی ماشوم یې د ځان سره ایثار کړو د ځان سره یې وساتم چې ته ما نه پوروړی یې ته زما قرضدار یې که ته لاړ شي افغانستان ته دغه پیسې به ما ته څوک خلاصوي زوی یې په دې وجه ته ایثار کړو چې دا بیرته راشي او ما ته زما قرض راکړي د هغې نه وروسته دی د بیرته راشي. قدرمنو لیدونکو دغه شتمني دا د الله تعالی یو ورکړه دی
زمونږ داسې ډېر افغانان هلته پراته دي چې چا نه به یې قرضونه اخیستی وي، خو د مجبورۍ له امله د خپل کورنۍ د غړو لپاره چې مریضان به ورته په کور کې پراته وو دغه قرضونه یې اخیستي. راځئ په دغه افغانانو باندې ورحمېږي، د دغه افغانانو سره همکاري وکړئ. که په هر ځای کې دغه زموږ افغانان اوسېږي چې د چا څخه پوروړی وي، قرضدار وي ترې، ورسره مرسته وکړئ او لاس امداد ورسره وکړئ. په نورو ورونو نظر به هم اخلو، موږ سره پاتې شي. مسافر یم یادومه په دعا کې خپل وطن، په ژړا کې خپل وطن، په خندا کې خپل وطن. څومره خوږ څومره عزیز دی په دنیا کې خپل وطن، په ژړا کې خپل وطن، په خندا کې خپل وطن، په ژړا کې خپل وطن، په خندا کې خپل وطن. درنو افغانانو، په دغه توضیح کې دغه مهالویش کې چې تاسې ګورئ چې دغه واړه واړه ګلالي ګلالي ماشومان هم راغلي، هغه دلته چې زمونږ هغه ورونه چې په دغه بټۍ کې خښتې اچوي هغه هم راغلي. خو دلته ماته یو داسې یو ماشوم نن ښکاري، یو داسې ماشوم دلته ولاړ دی چې زړه مې وغوښته چې دې سره دوه درې خبرې وکړم. راشي چې دوه درې خبرې دې سره وکړو چې دا څه ویل غواړي. بچی ښه نوم دې څه دی بچی؟ زړګی. زړګی جان. زړګی جان بچی مکتب وایي؟ څوم صنف کې بچی؟ اول کې. اول صنف کې. کله چې د مکتب نه بیرته راځي کور ته راشي بیا څه شی کوې؟ دلته خښتې اچوې؟ څه شی کوې بچی؟ نه خښتې نه اچوم. دلته څه شی کوې بچی؟ بیا شلې کوې بچی؟ نه. بیا څه شی کوې؟ لکه مکتب کرکټ کې ته غواړې چې کرکټ وکړې په آینده کې تا نه څه شی جوړ شي د کرکټ کې بچی؟ قدرمنو لیدونکو تاسې ولیده چې دغه ګلالی ماشوم ماته وایي چې زه کرکټ کوم. دا هم غواړي چې زمونږ دغه کرکټیانو غوندې یو لوړ مقام ته ورسیږي. خو متاسفانه په ډېر حیرانتیا سره دا وایم چې د غریب بچی هیڅ وخت هم هغه ځای ته نشي رسېدی. دا تاسې وګورئ بچی دلته مخ واړوه ماته. ها ته کرکټ مکتب وایې بیا مکتب نه وروسته کرکټ کې کرکټ کې بچی؟ کرکټ بچی تا ته ډوډۍ درکوي؟ نه. کرکټ بچی تا ته جامې درکوي؟ نه. نو ته باید چې څه شی وکړې چې ته تر څو پورې ښه ژوند ولرې لکه د نورو خلکو غوندې. دا لاسونو ته وګوره بچی دا په څه حال دی؟ دا چې ته په دې خاورو کې ګرځې او په دې ځایونو کې ته ګرځې لاسونه به دې په دې حال وي. ته به څه شی غواړې چې بچی په آینده کې کرکټ وکړي او که نه؟ کرکټ نه کوم. نه به کوې کرکټ که نه؟ کوله جیږې؟ کوله چېرته لکه داش کې بټۍ کې کوله جیږې؟ پلار دې شته بچی؟ هغه هم دلته په دې بټیو کې خښتې اچوي؟ نه جمعدار دی. جمعدار دی پلار دی. قدرمنو لیدونکو زمونږ د هیواد د ګلالي ګلالي ماشومانو دا حال دی. تاسې د دې لاسونو ته وګورئ چې دا په دې عمر کې کله بیرته د مکتب نه راځي نو کوله جیږي، یعنې کار کوي د خپلې کورنۍ لپاره.
آیا دا وخت به د دغې ګلالۍ ماشوم د کار کولو وي؟ دا عمر خو د دغې ماشوم دی چې دا مکتب ووایي. قدرمنو لیدونکو، څنګه چې ما یادونه وکړه چې د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ لخوا 200 کورنیو سره هغه د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه، همدارنګه د ژمني توکو. خو زه بیا هم د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ مشرتابه نه غوښتنه لرم، هغه شتمنو هیوادوالو نه غوښتنه لرم، هغه نورو ادارو نه غوښتنه لرم چې په دغه بټۍ کې صرف 200 کورنۍ ژوند نه کوي، په زرهاو بېوزله کورنۍ ژوند کوي. داسې ډېرې ماشومان به دلته په دې بټۍ کې خښتې اچوي، داسې ډېر ماشومان به کوله اوچتوي. راشي د دغه بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي، د دغه کورنیو لاسنیوی وکړي، موږ سره بیا هم پاتې شي. زړه ته نږدې افغانانو، دلته زموږ یو بل د ننګرهار همیشه بهار او تکړه ښکلی ځوان هم ولاړ دی. زه د یو ساعت لپاره دلته د دې خښتو بټۍ ته راغلم. تاسې وګورئ چې زما څه حالات وشو. بادونه ورېږي، ګردونه دي او ډېر سخت حالات دي. خو زموږ دا ورونه چې دلته شپې او ورځې تېروي، دوی ژوند به په کومو حالاتو سره وي. دغه ورور سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ ادبار. ادبار جان. ادبار جان وروره مکتب وایې او که نه؟ مکتب نه وایې؟ ته چې مکتب نه وایې نو په آینده کې به تا نه څه جوړېږي؟ زه خو څه سوچ کوم تا نه کیدای شي یو خرکار جوړ شي. ګرانه وروره که دا هم راته ووایې چې دغه د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ لخوا تاسې سره دغه نن مرستې ترسره شوې د خوراکي توکو، د ژمني توکو، د دې نه مخکې هم دغه اداره تاسې ته راغلی و؟ هو راغلی وه. لکه کال په کال تاسې ته راځي، 3 میاشتې وروسته راځي، څه وخت راځي؟ کال په کال راځي. کال په کال راځي. دغه د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ هغه مسؤلین چې همدا اوس تا ګوري، د هغوی نه څه غوښتنه لري؟ هغه نور ورونه چې تا ګوري، هغه نور ادارې چې تا ګوري، تاسې ته کومه زمینه مسایل شي تر څو پورې تاسې سره نورې مرستې مو شي او د دغه قرضونو نه تاسې خلاص شي؟ باید هغې موږ سره غټې غټې مرستې وکړي چې موږ د دې خښتو نه خلاص شو، د ټولو افغانانو سره. خوشحاله اوسئ وروره. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، موږ د دغې ورور خبرې واخیستې چې دی وایي چې زه مکتب نه وایم. زه به دا وایم چې متاسفانه چې کوم زموږ هغه ورونه چې مکتب نه وایي، د هغې مثال به د یو ړوند انسان به وي. هغه به د خپل د ژوند فیصله نشي کولی، نورو ته به احتیاج او محتاج وي چې د یو ځای نه بل ځای ته ځي، هم یو د چا لاس به نیسي او خپل ژوند به پر مخ وړي. خو که یو انسان زده کړې ولري، یو انسان تعلیم وکړي، دغه هیواد ته به هم خدمت وکړي، د خپل د ښه او په بدو به هم پوه شي. په دې هیله چې هغه مسؤلین د دغه ورور خبرې اورېدلی وي او راشي دوی ورسره مرستې وکړي تر څو دوی د خښتې د اچولو نه خلاص شي، مکتب ووایي. د دې عمر دومره زیات نه دی، دا اوس هم کولی شي چې مکتب ووایي. هغه نور ورونو سره هم ګورو، خبرې به ورسره هم کوو، بیا هم موږ سره پاتې شي. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، په دغه ځای کې په دغه د خښتو په بټۍ کې تاسې زموږ د هغه وطنوالو خبرې هم واورېدې. اوس غواړو چې د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ د یتیمانو مسؤول چې دی ذبیح الله امید صاحب سره هم یو 2-3 خبرې وکړو. خو د دې نه مخکې چې زه ذبیح الله امید صاحب سره خبرې وکړم، غواړم چې د یو خبرې یادونه تاسو ته وکړم
چې ماته د اشرف غني بابا صاحب خبره یادېږي چې زه د خپل ملت لپاره که د یو ګاونډي هیواد نه خیرات غواړم زه په دې فخر کوم هغه ځکه چې زه د خپلو هغه ورونو خویندو لپاره مرستې غواړم د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ دغه کوم مرستې چې نن تاسې ولیدئ دغه مرستې ټولول څه آسان کار نه دی د دغه ادارې د ختیځ زون مسؤل ډاکټر صاحب عاشق الله همدارنګه پاینده صاحب یو ذبیح الله امید صاحب یادونه ما وکړه او زموږ ځینې دوستان چې نومونه یې ماته به یاد نه وي خدای دې وکړي چې ما نه خفه نه شي زموږ هغه خویندې چې په دغه اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ کې کار کوي خپل دندې په صادقانه طریقې سره پر مخ وړي کله چې یو ساحې ته ځي هلته هڅه کوي چې هغه ضرورتمند خلک پیدا کړي هغه خلک پیدا کړي چې د ژوند پړاوونو سره لاس او ګریوان دي نو ذبیح الله امید صاحب سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مننه کوم خوشحاله اوسئ په دې هیله چې شپې ورځې مې په خوښۍ او سوکالۍ سره تېر شي مهرباني خیر اوسئ یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایو لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې کومې د مرستو لړۍ چې د اسلامیک ریلیف لخوا نه روانه ده د دې نه مخکې هم د نورو کلونو په جریان کې اسلامیک ریلیف په ټول افغانستان کې د اړمنو خلکو سره د هغو خلکو سره چې هغوی ډېر زیات مجبوریت لري او ډېر زیات په تکلیف او په داسې یو حالت کې هغوی قرار لري چې هغوی ضرورت لري چې هغوی سره کومک وشي د خپلې مرستو ته وردانګلې دي کومک یې ورسره کړی ده د همدغو مرستو په لړ کې نن تاسو ګورئ چې په ننګرهار ولایت کې د 1500 هغه اړمنو کورنیو سره چې اسلامیک ریلیف کور په کور د تاسو همکارانو سره یو ځای ګرځېدلی ده پیدا کړي دي او دا کسان یې سروې کړي او نن یې د سرخرود ولسوالۍ په بټیو کې د 200 کورنیو لپاره د غذایي موادو همدغسې د ژمي د کمپلو توزیع روانه ده تاسو یې عملاً ګورئ ذبیح الله امید صاحب څنګه چې تا یادونه وکړه چې دغه د خښتو په باټۍ کې دغه بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه د ژمني توکو مرسته ترسره شوه که لږ ووایي چې په دغه مرستو کې یادونه وکړي چې د کوم شیانو مرسته هم ترسره مننه لکه تاسو چې په جریان کې تاسو ګورئ په دغه مرستو کې یو بورې وړه دي چې 9 کیلوګرامه وزن لري او ورسره 10 کیلو وریجې دي سیله وریجې او ورسره 7 کیلو لوبیا دي او 2 کیلو مالګه ده او 10 لیټره غوړي دي او 2 کمپلې دي دغه د دغه پکیج او یا د دغه بستې دغه ټول شیان دغه مواد په دې کې دي او دا به نن په بټۍ کې په بټیو کې 200 کورنۍ توزیع کیږي او سبا ته به له خیره سره په ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو نه د مختلفو ناحیو نه هغه غریب او بېوزله خلک 300 کورنیو ته به سبا ته توزیع کیږي له خیره لکه دغه توزیع به ستاسې سبا ستاسې خو کور روزنتون سبا ته به توزیع په ښار کې وي او په خوب کور کې به انشاءالله او سبا توزیع د 300 کسانو لپاره ده او نن توزیع د 200 کسانو لپاره خوشحاله اوسئ ذبیح الله امید صاحب که دا هم موږ ته تاسې ووایي چې تاسې څه وخت راځئ دلته دې بټیو ته دې بټیو کې خو موږ چې ګورو ډېر اړمن کورنۍ دي تاسې کال په کال راځئ 3 میاشتې وروسته راځئ ستاسې توزیع دلته څه وخت اسلامیک ریلیف مختلفو برخو کې کار کوي اسلامیک ریلیف یوازې په ننګرهار ولایت کې څو پروژې لري چې یوه پروژه یې د یتیمانو پروژه ده په هغې پروژه کې هغه یتیمان چې هغه په خپلو کورونو کې دي او لنډو مکتبونو ته ځي د هغې دپاره د هر یتیم دپاره یې په نورو هیوادونو کې تمویلونکي مرسته کوونکي پیدا کړي دي چې د هغې مرسته کوونکو په مټ باندې هرې 3 میاشتې پس همدغه یتیم ته د 88 یورو مقابل افغانۍ
په خپل اکاونټ کې اچول کیږي او راځي او مغه یتیم خپل پیسې د خپل مورکۍ سره بانک ته مراجعه کوي اخلي او خپل لند مکتب ته ځي. یو برنامه دا ده چې دا روانه برنامه ده او دا تقریبا اوس یې تعداد د 800 یتیمانو ته رسیدلی. دویمه برنامه چې اوس مونږ په ننګرهار ولایت کې یو روزنتون لرو چې هغه روزنتون زمونږ تقریبا 400 شاګردان پکې په تعلیم بوخت دي. هغې کې 50 دانې یتیمان هغې لیلیه دي، د هغې دپاره د خوراک څښاک همدغسې د لباس ټول شایباتا دا برابریږي. ورسره خوا کې دغه پروژه چې نن تاسو دلته د دې د توزیع جریان نه لیدنه کوئ راغلي دا پروژه معمولا په هغه هر کال د ژمي په موسم کې د ژمي په موسم کې سړه هوا کې ځکه زموږ هغه اړمنې کورنۍ غریبې کورنۍ چې هغه د دې توان نه لري چې په دې ژمي کې خپل هغه د اولادونو د مصرف لپاره خپل هغه د روزي لپاره هغه کم ضرورتونه چې دي هغه پوره کړي، نو اسلامیک ریلیف د تیر په څیر مخکې هم همدغه هر کال په ژمي کې مرستې کوي، کومک کوي. نو همغه مرستو په لړ کې دغه مرستې هم نن تاسو چې توضیح ګورئ دا د همغه مرستو کوي. خوشحاله اوسئ ذبیح الله امید صاحب. څنګه چې مونږ ګورو په دغه سرخود ولسوالۍ کې دغه 200 کورنۍ نه د دې ترڅنګ په زرهاو نور کورنۍ هم دي چې دغسې مرستو ته اړتیا لري. هغه ستاسې مسؤلین چې همداوس د شرق راډیو تلویزیون له لارې تا ګوري هغوی ته څه ویل غواړي چې دغه 200 کورنیو ته دغه یا 1500 کورنیو ته چې 300 کورنیو ته تاسې به سبا توضیح لري دغه کورنیو ته نور باید کوم کارونه پر مخ یوسي، کوم کارونه وکړي تر څو پورې دغه نور خلک هم د دغه مرستو نه برخمن شي؟ دا یو واقعیت ده چې ننګرهار ولایت داسې یو ولایت ده چې دا یوازې ننګرهار نه ده، دې کې تقریبا 3-4 ولایتونه حتی د لوګر د خوست د پکتیا خلک دلته میشت دي. رښتیا هم چې دلته د جنګونو لړۍ همدغسې د مصیبتونو د آفتونو دا ډیره زیاته ده او دا یو سرحدي ولایت ده، په دې کې اړمنې کورنۍ د حد نه زیاتې دي. خو زمونږ هیله او زمونږ هر وخت خواست همدا ده انشاءالله په دې باره کې زمونږ د دفتر مسؤلینو سره مونږ هغې سره په جریان کې یو او په نږدې وختونو کې به انشاءالله نورې هغه کورنۍ چې پاتې دي موږ نه هغې سره به هم کومک وشي انشاءالله. تاسو به په نږدې وختونو کې د هغه توضیح شاهده مو اوسئ انشاءالله. خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو نا امیده کېږي ما زموږ دلته ډېر وروڼه ولاړ دي چې ما ته مراجعه یې وکړه چې موږ ته ټوکنې نه دي راکړل شوي. متاسفانه چې موږ سره به دغه زمینه مساعد نه وي. ذبیح الله امید صاحب وویلو چې په نږدې وختونو کې به تاسې ټولو سره موږ نورې مرستې هم کوو. د ذبیح الله امید صاحب څخه نړۍ مننه کوم چې په دغه تیز هوا کې چې تاسې ګورئ څومره ګردونه دي او راغی او دلته د خپلو هیوادوالو خدمت یې وکړه. مننه ترې کوو، ډېره مننه. ډیره زیاته مننه. زه د شرق تلویزیون د ټولو کارکوونکو څخه خو په خاص ډول باندې د ژوند د پړاوونو د برنامې څخه ډیر زیات تشکر او مننه کوم چې دوی هم موږ سره اوږه په اوږه خپل مسؤلیت داسې ادا کړی ده لکه چې زموږ د دفتر یو همکار اوسیږي. ډیره زیاته مننه کوم او هیوادوالو ته مې دا پیغام ده او هیوادوالو ته دا وایم چې انشاءالله ستاسو بچي ستاسو افغانان هغه څوک چې تاسو روزلي هغه به انشاءالله ستاسو خدمت داسې کي چې دلته به افتخار هم کي او موږ خوشحاله په دې یو چې په خپل وطن کې کار کوو، د خپل هیوادوالو دپاره د کار کوو. ډیره زیاته مننه کوم. خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو زموږ د نن ورځې د ژوند پړاوونه د خپرونې هغه حمایه کوونکی بنسټ چې دی اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ دی. که تاسې هم غواړئ چې موږ سره یو ځای شي د ژوند پړاوونه خپرونه حمایه کړي نو تاسې کولی شئ چې د هیله خیره ټولنې په وایبر شمیرو باندې تاسې موږ سره اړیکې ونیسئ تر څو موږ رهي شو او ستاسې هغه چې خپلو هیوادوالو ته تاسې خدمت کوئ د هغې یو کلیپ تاسې ته جوړ کړو د شرق راډیو تلویزیون له لارې تاسې ته نشر کړو تر څو پورې چې هغه مستحقو خلکو ته ستاسې مرستې ورسیږي. که تاسې غواړئ چې موږ سره یو ځای شئ نو زموږ د هیله خیره ټولنې د وایبر شمیرې تاسې په یاد ولرئ چې ستاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم تاسې ته ښکاري 0039 200 501 زموږ بله شمیره دی 0039 28 19 10
1545. نور ورونو سره به هم خبرې کوو. درمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې دلته یو بابا هم ولاړ دی. بابا په لاس کې ټوکن دی او تر مخه کمپل هم دي، هغه خوراکي توکي هم دي. بابا نه هم دوه درې خبرې اورو چې بابا موږ ته څه ویل غواړي. السلام علیکم بابا. وعلیکم سلام. څنګه یې بابا؟ خیر جوړ. نوم دې څه شی دی بابا؟ زینت خان. څه شی ما؟ زینت خان. زینت خان. زینت خان د کوم ولسوالۍ اوسېدونکي یاستې؟ د همدغه ننګرهار یاستې یا د کوم بل ولسوالۍ نه راغلي یاستې؟ د خیوې ولسوالۍ. د خیوې ولسوالۍ یاستې. خیوه م ولې پرېښوسته کاکا او دلته راغلې سرخود و خښتو بټیو ته؟ هلته کاروبار نه و؟ هلته کاروبار نشته، دلته خښتې اچوو، هلته خښتې نشته که نه. هلکه دلته تاسې خښتې اچوئ او د خښتې د لارې بس تاسې ته هغه زمینه مساعدېږي تر څو پورې تاسې پیسې وګټئ او خپلې کورنۍ ته یوسئ. او کاکا دلته به څومره د ورځې خښتې اچوئ؟ یو بچو یو 2000 بچو. د ورځې 2000 خښتې ته په یوازې اچوئ او که نه ماشومان دي؟ ماشومان راته هغه واړه ماشومان چې تا سره خښتې اچوي کیدای شي یو به درته شګه رامخکې کوي، یو به در سره قالب رامخکې کوي. په دغه ماشومانو د درس او سبق نه وایي؟ نه هغه غټ دي که نه، واړه خو دي که نه. واړه خو شته، واړه ماشومان نور شته، هغه مکتب کې دلته پراته دي. لکه کوشش وکړه کاکا، خدای دې خوشحاله ساته، په خپل ځان باندې سخته تېرې، په ماشومانو د مکتب ووایه. په دې درنه خوشحاله شوم چې په خپلو ماشومانو باندې زده کړې کوئ. نن چې تاسې سره دغه د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ دغه کوم اداره چې تاسې سره دغه مرستې وکړې، د کمپلو مرسته شوه، هغه د خوراکي توکو مرسته شوه، څه غوښتنه لري؟ هغه مشرتابه به د دغې ادارې ته ګوري، ښه یې وایي بدې وایي څه شی وایي؟ لږ خو موږ ته ووایي. نه ښه وایي، ولې بد یو؟ ښه یو چې حکومت راسره وکړ، ښه وسه بد ولې یو؟ خوشحاله یې؟ بلکل زه خوشحاله یم. نور څه غوښتنې لري چې په آینده وختونو کې تاسې سره نورې مرستې وشي او که ونه شي؟ نه خوښه یې رانه وکړو، چا که وکړ خو دا ښه که یې کوو نه هم ښه. که تاسې غواړئ چې تاسې سره مرستې وشي؟ غواړو چې مرسته وشي ښه دی. خوشحاله اوسئ کاکا. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د کاکا خبرې تاسې واورېدې چې د دې هغه عظمت ته زه سلام کوم، هغه همت ته د دې زه سلام کوم چې په دې سپینګیریتوب کې هم دی 2-3 زره خښتې اچوي او د خپلو ماشومانو ته نفقه برابروي چې تر څو پورې دا یو ښه ژوند وکړي. او ښه خبره هم دا دی چې په خپلو ماشومانو باندې درس وایي، په مکتب کې خپل ماشومان اچوي. تاسې ټولو هیوادوالو نه هیله کوم چې راځئ په خپله هم زده کړې وکړو او په خپلو ماشومانو باندې هم زده کړې وکړو تر څو دغه هیواد ته د خدمت مصدر وګرځو. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې شهباز نظري، بیا د یو بېوزله کورنۍ سره یا د داسې ادارې سره چې زموږ د هیوادوالو سره مرستې کوي ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. خو په تلو تلو کې بیا یادونه هم کوم چې زه به دعا کوم او تاسې ټول را سره امین ووایئ چې راشي الله تعالی ته لاس پورته کړو چې یا خدایه موږ ستاسې هغه ګناهګار بندګان یاستو، خو ته په موږ باندې ورحمېږې، ته په دغه افغانستان باندې یو د خیر باران وکړې، ته زمونږ دغه افغانستان کې سوله راوړې، مینه راوړې، ورورولي راوړې، هغه نیکمرغي راوړې چې تر څو زمونږ دغه ټول افغانان، زمونږ دغه ټول مسلمانان په آزاده فضا کې ژوند وکړي، تر څو زمونږ د یو کورنۍ سرپرست چې سهار د خپل کوره وځي په دې مطمئن اوسي چې زما د کورنۍ دغه سرپرست په انتحاري کې به نه وژل کېږي، داسې یو بل پیښه به ورته نه کېږي.
مرګ شته موږ او تاسې ټول به سره مرو صرف د الله نوم به پاتې کیږي خو داسې مرګ موږ نه غواړو چې هغه غوښې سره یو ځای کړو په تابوت کې واچوو او بیا هغه کورنۍ ته یې لیږو آمین ثم آمین تر بیا ښه وختونه ښې چارې لوی الله مو مل شه د خدای په امان